طالبانو روح المانی دلته یوه خبر کړي وایي هر یو مقصود کار چې محمود وي یو مقصود وي د تا یو هدف دی وي خو دا هدف محمود وي دغه محمود او مقصودي عمل ته چې ته ورځې دوه لارې لري د دروغو له لارې نه هم ورتلی سي د رښتیا لارې نه هم ورتللی سي نو دروغ دلته ناروا دي خبر پوه یو محمود کار ده او مقصود کار ده دې ته دوه لارې سته که د دروغو په لارې هم ورتلی سي او د چا په لاره هم ورتلی سي نو په کومه لار به ورځي که د دروغو په لاره ورغلي دا دروغ دلته ناروا دي دا یو او که چیرې یو مقصود کار و او محمود کار و خو دته د چا لاره نه وه په دروغو چې ورتلي په رښتیا لاره نه وله مجبور یې دروغ به ورته وایي چې د محمود او د مقصود ته ورسېږي نو بیا دروغ ویلل څنګه دي نو یا به که چیرته دا محمود او مقصود مباح و دروغ ورته مباح دي که واجب و ورتلل څوک دي ورته واجب دي قاعده خو پوه سولې اوس په جهاد کې دروغ ویلل روا دي که نه علي رضی الله عنه کله چې په غزا د خیبر کې مرحب سره جنګ کو مرحب را روانو دسي دوی داسې مشوره کړې وله وایي دا له 1000 نفرو سره جنګ کوي یو مرحب چې را روان سو شعر یې ویلې قد علمت الخیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب اخوان علي صاحب ورته ویلې انا الذي سمتني امي حیدره کلیث الغابات کریه المنظره چې را روان سو نو علي صاحب ورته ویلې وایي ما خو تا ته ویلي ول چې تنا راسه نور خلک چشته د سر راغلل د ډېر غرونه چې شاته وروکتل علي صاحب وار پې باندې وکړه په منځ یې دوه ټوټې دروغ یې ورته ویلې که نه نو طالبانو دا د ده وزل د دې کافر وزل او د ده سره مقابله کول دا محمود او مقصود و که نه و محمود و مقصود ول طالبانو واجب ول که نه په علي صاحب باندې او د چا له لارې نه ورغی د دروغ له دا دروغ څوک دي جایز نه لا واجب دي اصلاح د درې جینو کې په جهاد کې د دوه مسلمانانو په مابین کې شخړه ده ورانه ده تاسې که فکر وکړئ د دې دواړو منځ کې ورانه ده موږ صلح کوو ده ته چې ورغلم داسې خبرې ورته کوم له ځانه ورته کوم چې یعنې ده سخته مینه ده سره ده دا خو یې ډېر ورسره ورانه داسې زه له ځانه کوم چې جوړ ده ته چې ورغلم هغه بېچارګي ما ته دومره وزړل ویلي چې دا په ما دومره ګران ده دروغ مې ورته ویلي هسې مې د دوی په مابین کې څوک وکړله دغې صلح ته په بله رښتیا په لاره ورتلی نه سوم که رښتیا مې ورته ویلي وایي چې د داسې بدې سېږي او تی نو بیا به طالبانو په رښتیا جوړه راتله نو د چا له لارې نه ورغلم او د دوی په مابین کې دا جوړه مقصود او محموده ده که نه چې مقصود او محموده ده طالبانو نو دروغ دلته څوک دي واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض کله چې وویل سي دوی ته فساد مه کوئ په مځکه کې قالوا انما نحن مصلحون دوی وایي مونږ فساد کله کړی مونږ اصلاح کوونکي یو الا انهم هم المفسدون خبردار اوسیږئ دوی مفسدان دي ولكن لا يشعرون بلکې دوی پوهیږي نه دلته طالبانو په تأویلات اهل سنت تأویلات اهل سنت طالبانو د ابو منصور ماتوریدي تفسیر ده په هغه تفسیر کې لیکلي دي طالبانو ورونو په دې آیات کې په معتزله رد د معتزله وایي ته چې څوک مکلف کوي نو هغه مکلف به باندې به دا مکلف علم لري نو دې آیات کې په دوی باندې رد ده په مکلف به باندې دوی کله علم درلود هغه د بیا هم تکلیف راغلی مکلف والی راغلی طالبان د قرآن داسې یو کتاب د طالبانو تاسو ته پته نه لګېږي زه پوهېږم کله کله وایي پلانکی ملام دومره ډېر تفسیرونه لري هلته ایښي دي طالبانو لکه پرون مې چې درته ویلې مېړه و ښځې چې د چا صفت کو د کتاب صفت یې کو طالبانو داسې ښه تفسیر ده کتابخانې ته ورننوځئ ویې ګورئ هسې غیر اختیاري کتاب راواخلئ چې څومره یې کتلی ده پوخ نه راویستلی لایق نه ده راویستلی طالبه دا قصه مې چې تاسې ته کړې چې خپلو وطنونو ته لاړئ پلانکی ملام ډېر کتاب بیا تاسې وګورئ چې هغه نه پلاستیکونو کې کتاب پروت نه وایي چې راویستلی د کلام هسې بند ده نو دا امت مسلمان دی هلاک صفتونه کوو طالبانو حقیقت نه یو خبر الله دې وکړي چې موږ څوک سو کتابونه راوسپړو نو د قرآن چې کله سړی ګوري که احکام و تفسیر راواخلي طالبانو زه تی سړي ته داسې شوق ورسي چې راځه طالبانو ته ټول احکام بیانوه
او که نحوي تفسیر په لاس درسي وي راځه دا نحوه کې دا بلاغتو کې د جارالعظم زمخشري خبرې کوه سخت خوند کوي او رښتیا هم ډېر خوند کوي طالبان. او که ته هغه ته په لاس باندې درسي څه ورته وي تفسیر د بلاغتونو د فصاحتونو دا کې دا استعاره ده او دا استعاره تبعیه ده او اصلیه ده او تمثیل د استعاره د تشبیه ده ډېر دومره خوند کوي. ما ښه زړه وي طالبانو چې دا بیا وایم نه دا طالبان په دې مصروفه وه ځکه طالبانو ته باید ډېر لفظي تحقیقات ونسي دا بیا نور ملایان ورته وایي دلته طالبان یې ورې په مفهوم او په معنا پوهي که چې انسانان ځان ته لاره پیدا کی دا لفظي تحقیقات خو که طالب ته ووایې ټول عمر یې په دې کې تېر کړي هلته مفهوم شیان ترې نه ویرېږي بس طالبان یې همدې ته کړي عبدالغفور وایه عبدالغفور وایه که څه کلي کوم کتاب وایي غفور مبارک وایه نو بس ته طالب جانه زه لفظي تحقیقات 200 کاله دې تېر کړل په عربي یو ټکی نسي ویللی خو لږ لاره بدله کړه نو څه کفر کېږي عربي مطالعه نسي کولی په پښتو خو به یو ښه د تقریر کتاب نه یې راوتلی نو چې تر غفور او تر باسولي سړی راورسېږي او بیا یې عربي نه مطالعه کولی شي نو خو بیا د باسولی کېږده ځتي که نه خو یو بله لار راواخله چې په 2 کلونو کې په عربي هم پوه شي په مطالعه هم پوه شي نسته لارې نشته لارې طالبانو نو زه نه پوهېږم چې تر باسولي راورسېدلی او بیا هم ته نه کتاب په عربي مطالعه کولی شي او نه الله دې رحم وکړي که نه دا به تاسې زه څنګه پوهې کوم نو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې دوی ته وویل سي آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړئ صحابه قالوا انؤمن کما آمن السفهاء ایا مونږ ایمان راوړو لکه څنګه چې بیعقلانو راوړئ الا انهم هم السفهاء الا خبردار اوسېږئ دوی چې د بیعقلان خپله دي لکن کله به چې د منافقینو ته ویلې چې تاسې د صحابو غوندې ایمان راوړئ دوی به ویلې موږ د بیعقلانو غوندې ایمان راوړو الله وایي الا انهم هم السفهاء بیعقلان خو دوی دي ولکن لا یعلمون خو پوهیږي نه مخکې خو قرآن طالبانو دوی منافقین وبلل منافق دې ته وایي چې په ظاهره او په باطن کې کفر دلته خو صراحت وکړه طالبانو کله منافقین سول بیا دلته خو ایمان راوړئ وایي موږ داسې ایمان راوړو که دوی د بیعقلانو غوندې خو ظاهري که کفر بیا خو منافق نه سو که نه طالبانو الله صفت دي چا بیانوي د منافقینو نو دا منافق سو منافق خو دې ته وایي چې په ظاهره ایمان په باطن کې څوک وي اما دلته خو اظهار وکړو یا روح المانی دلته جواب کوي طالبانو وایي نه دا دوی خپل منځ کې دا خبره وکړه یو بل ته یې ویلې راځئ ایمان راوړو په ظاهر خو دوی ایمان راوړي دي منافقینو خو په باطن کې کفر خپل منځ کې یو ورځ سره کېناستل ویلې راځئ داسې ایمان راوړو لکه د صحابو غوندې څومره خوند به کوي دا بعضو نور ورته ویلې ویا د بیعقلانو غوندې ایمان راوړئ الله د دوی په راز باندې خبر سو دا د راز افشا یې الله وکړله تاسې په خبر پوه سو